فضل حق فاروقي په اړه. سترګې مې شنې دي، مینې څخه خلک راته شینو وایي. د ژمنې سره سم نن درته د افغان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د مسلکي او شخصي ژوند په اړه پوره معلومات در وړاندې کوم. فضل حق فاروقي د افغان کرکټ ملي لوبډلې اوسنی مخکښ تیز توپ اچوونکی دی. فضل حق فاروقي په پوره 2000 کال سپتمبر میاشتې په 22 نیټه بغلان ولایت کې زیږېدلی دی. اوس مهال 23 کاله عمر لري او همدلته په خاورینو میدانونو کې فوټبال لوبه شروع کړې ده. شخصي ژوند یې واده په مینه 2018 کال کې کړی. 2 اولادونه لري چې زوی عبدالله او لوري زینب نومیږي او یې زده کړې تر 12مه کړي دي. پلار یې 3 ودونه کړي چې د کشرۍ مور مشر زوی دی. تر 12مه یې زده کړې کړي او کرکټ ته خالق داد نوري چې د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی دی ډېر تشویق کړی. فاروقي په چپ لاس تیزه توپ اچونه ترسره کوي چې بالنګ سپیډ تر 140 زیات دی. لومړی ځل لپاره 19 کلنو ته انتخاب شوی و. اوس یې عمر 23 کالو دی. د فاروقي د خوښې لوبغاړی افغانستان ټیم کې نوین الحق دی. نړیوالو لوبغاړو کې د خوښې لوبغاړي وسیم اکرم، میچل سټراک او ظهیر خان دي. په اصولو توپ اچوونکو کې راشد خان د خوښې توپ اچوونکی دی. لومړی ځل لپاره په لیګونو کې پنجاب لوبډلې ته په نیټ کې بال ترسره کړی. بیا چنای او اوس حیدرآباد لوبډلې سره لوبه ترسره کوي. د 2024 کال د 20 اوریزو لوبو د بالرانو درجه بندۍ 10م مقام د ځان سره لري. یادونه وړ ده چې فاروقي اوس مهال د افغان لوبډلې د ملا تیر حیثیت لري او په اکثره تجارتي لیګونو کې لوبه ترسره کوي. د فاروقي د لوبو په اړه. فاروقي 2 اوریزې لوبې ترسره کړي او 54 وکټې پکې ترلاسه کړي. په 20 اوریزو لوبو کې د فاروقي غاړه بالنګ 9 منډو ته په ورکولو سره 15 لوبغاړو سوځول دي او فاروقي 2 اوریزو لوبو کې بالنګ نندارې ته وړاندې کړی. 44 وکټې ترلاسه کړي او 50 اوریزو لوبو کې غوره بالنګ 14 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړو سوځول دي. که ویډیو مو خوښه شوه نو لازمي در سره شیر کړئ.